مینا والو السلام علیکم. زه یم سره خان د ګنداره ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. نظم د نومیاله ترقي پسند شاعر ساحر لودیانوي او پښتو ترجمه غږ ډیر ګران محترم مشر بختروان عمر خیل په خوږ آواز کې تاسو ټولو ته ډالۍ. السلام علیکم. افکار صاحب د نظم دی د ساحر لودیانوي نو دغه د اردو نظم دی چکلې کنه مشهور نظم دی. نو بس هسې ناستو مفارغ ما کتو مې ورګه تبازمایي به پیو کو نو دا مقفا نظم نو مم کوشش کړی چې په قافیه کې راولم خیالونه او لفظونه او ټول هر څه دغه دی او بس ما کوشش کړی دی چې یاره موضوع لفظونه ولا راوړم چې قافیه هم ماته نشي او خیال ته نقصان نه رسي. نو تا ته عرض کوم چې دا کوڅې دا بازارونه چې ښایست پکې خرڅیږي دا کوڅې دا بازارونه چې ښایست پکې خرڅیږي د ژوندون د بقا ټولې قافلې پکې شوکیږي څوکیدار د عزتونو چرته نه ښکاري شرمیږي د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی. دویم بند چې په دې تاو راتاو کوڅو کې دې شوګیر بازار کې په دې تاو راتاو کوڅو کې دې شوګیر بازار کې سروهلي خلک ګرځي د پیسو په شړنګهار کې د عصمت سوداګر وران شي کله کله په بیوپار کې. نو د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی. بل بندې چې څه نیمزاله شان رڼا ده او بدبویه ټولې لارې څه نیمزاله شان رڼا ده او بدبویه ټولې لارې ګلغوټۍ زیړې زبېښلې او مروړلې او بیمارې د پیسو په عوض ټولې پیغلې جونه دي نوکارې. نو د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی. بل بند چې د کړکو په هر یو چوند کې د ګونګرو شړنګا راخیږي د کړکو په هر یو چوند کې د ګونګرو شړنګا راخیږي په ساډوبي شان ماحول نه د دوپړو درزا راخیږي د بیجوند د کوټړو نه د ټوخو ټخا راخیږي. د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی. بل بندې جی چې خنداګانې بړقاګانې د هرې لارې سر ته خنداګانې بړقاګانې دي د هرې لارې سر ته یوه غوغا د جوړه شوې چار چاپیره هر یو ورته نه خبرې دي چې کېږي لوپټې ته هم صادر ته. د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی. دا ګلونه امیلونه او د سرو لاړو داغونه دا ګلونه امیلونه او د سرو لاړو داغونه بد اخلاقه شان خبرې بدتمیزه نظرونه دا ناجوړه شان مخونه او رازوړند بدنونه. د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی. وږې سترګې دي چې اوړي په طرف د هر یو ښکلي وږې سترګې دي چې اوړي په طرف د هر یو ښکلي په سینو پسې اوږدېږي هر یو کس د لاس وښکلي خپې روانې دي پړوو ته یو د بل نه مخکې ځغلي. د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی. دا بازار هر چا لیدلی کشران که مشران دي که زامن دي مټوره که پلرونه باباګان دي دلته ټولې ارتینې دي
یا د خور او مور په شان دي. د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړې؟ زلیخا که یشودا ده، زلیخا ده که هوا ده، یشودا ده که رادا ده، یو زوزات ده یو امت ده، که هغه ده او که دا ده. مدد غواړي خلاصې غواړي هر لور لاس په دعا ده. د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړې؟ بلاو خدا یعنی دین کو بلاو، یہ گلیاں یہ کوچے یہ منظر دکھاؤ، سناخوان تقدیس مشرق کو لاؤ، سناخوان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ مننه افکار سے نظر پہ را سره شریک کا.